حضرت تانوی صاحب دې سلسله کې یو قصه لیکلې ده. وی د یو کلي نه بغر یې ونه وه، نو دا ښځې به ورتلې، خلک به ورتلل، سوالونه به یې کول. ځکه زمونږ خلکو کې خو داسې ځونه ډېر دي، قبر نه سوال کول، اونې نه سوال کول. اوس هم دې پېښور کې شته. د هزارخانې طرف ته ونه وه د بیرې، دا ښځې به ورغلې چې چا به اولاد نو اونې ته به جارو ویشتله نه وې، نو که جارو به پکې ونښته وې زه ستا خو امید پیدا شو زوی به دې کېږي، او که چا جارو به راغورځېده وې زه ستا خوارې ستا په اوزل کې به نه لیکلې یا زناورو اونه ورکول کوي. زوی لور د اونې او د جارو په دغه کې دی، یو دوه رکعاته لمونځ وکړه، خدای ته سوال وکړه. نو دغه شان یوونه وه، خلقو به سوالونه کول. شته اوس هم وادي چې ډولۍ راوړو نو مخې ته وله توره چرګه حلاله کړو. ما یې دا ولې؟ وی چې بد نظر پې ونه لګي. ما انا لله و انا الیه راجعون. دا خو د هندوانو خبرې دي. نظر په چرګه توره چرګه حلالولو ختمېږي که د خدای شکر ادا کړي. نو توره چرګه حلاله کړي، مخدمه خو مرداره شوه، هغه به څوک نه خوري، ځکه د خدای په نوم نه ډولۍ ته تقرب کوي. نو مخې ته حلالول د چرګو، تورو چرګو، یا دا ملنګان وینئ دا لوګي چې کوي دوکانونو ته، دا د انسانو خبرې دي. دا اصله لوګي کوي سهار وختي، دې ته هغوی پونیوی که څه بله دونی وی دا په دې لوګي باندې دا نظر ختمېږي. وایي ټیزنو دروغجنو په لوګي ختمېږي. نو دا لوګي کول دا چې ګرځي دا لاس کې نیولي او پوکه پوکه کوي دکانونو ته، د خلقو ته، موټرو ته، دا د هندوانو رسم دی. دې کې خو خیر و شر نشته. نو دا کارونه کول، نو دغه شان د خلقو کې دا مصیبت دی. نو هغه ونې نه به خلقو سوالونه کو. نو یو نیک سړی یو جماعت کې هغه چې خبر شوی دا ښه کار نه دی، خو علم یې نو شیخ و، او شیخ زر دوکه کېږي. قسم دی که شیطان د پیر نه یریږي، پیر نه نه یریږي، د شیخ نه نه یریږي، د عالم نه یریږي. دا د حضور پاک وینا ده. لفقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یو عالم فقیه په شیطان د زرو پیرانو نه زیات سخت دی، ځکه هغه پیران دوکه کولی شي. او پاکستان کې خو د پیرې معیار نشته. شنې جامې واغونده، هو هو شروع که بس لوی پیرې، نه علم ته ضرورت دی، نه د دین زده کړې ته ضرورت دی، بس پیر شو. دا دروغجنې. نو شیطان ته هغه د ټینګې نه ګورې په دوه برغیزې والوځئ. نو دې اونې نه به خلقو سوال کا. نو دا پیر وایي دا شیخ چې یاره دا خلک شرک کوي، زه ورځم دا ونه د ویښ نه پرېږدم چې دا اړه د شرک ختم چې دی اوس روان دی. نو شیطان سرکوزی والا مخې له راغی د نوجوان په شکل. دی خو نه پېژنې تا شیطان. وی کاکاجي دا تبر دی په اوږه دی داسې په غوسه روان یې، څه چل دی؟ وی یاره دلته د کلي نه بار یې ونه ده او خلک دې سوالونه کوي، شرک کې مبتلا دي، نو زه ورځم چې د شرک دا اړه ختم کړم. نو دا شیطان ورته وی کاکاجي خلک به خپل کار کوي، څه کې خلک پیش او ته پیش. دی ورته وی نه، خلک خو ناپوهه دی. نو زه دوی خو نه پوهېږي چې دا خو شرک دی، بغیر د خدای نه خو به د بل چا نه سوال نه کوي. زه ورځم. بیا ورته وایي کاکاجي څه کې خلک به در سره په جګړه شي. ولې به را سره جګړه کوي؟ وی اول به در سره زه په جګړه شم. دا شیطان ورته د څنګه په جګړه لاس یې واچ سره واچ. د شیخ سړي دا شیطان اوچت که او راخلاص یې کړم، د پاسه پې کېناست. وی ته څوک یې چې ما منع کړي؟
د لاندې نه ورته دا شیطان وایي کاکا جي واقعي د زه کمزور یم ستا خبره صحیح ده خو ته ما پرېږده یو مشوره کوم وګوره که پکې خیر وي چې پرېښود وې څه مشوره وی ګوره ته مونځ کې د مصلې د لاندې به د روزانه 5 روپۍ ږدم نو هغه به پخپله هم خورې بال بچله به هم ورکې خیر خیرات به هم کې ونه پرېږده خلک دې پیشي دغه ځای کې دوکه شو دی وایي وعده ده او وی وعده ده نو دې هم زړه کوي بل څوک دې پرېږي که نه یوازې دین په ما ضروري خو نه دی نو وی بس سال چې مصلی ګوټو چت کې 5 روپۍ ته پرته وي چې بل ورځې اوچت کې بیا ته 5 روپۍ پرته وي چې درېیمه ورځې اوچت کې بیا 5 روپۍ پرته وي خوشحاله وي چې څلورمه ورځ شوه 5 روپۍ نه وي نو دی وایي یاره دا سړی به هېر شوي به وي د هغه نه صبر یې ورته وکړه په سباله بیا نه وي په بله ورځ بیا نه وي زړه کې وي دې سړي خو دوکه راکړه او زم دا ونوه بیا تبر واغېست او بیا روان دی چې روان دی هغه شیطان والا بیا راغی خو شکل یې لږ بدل کړو ده ته وایي کاکاجي کوم خوا دی داسې غوسه وی زم دا ونه د خلک ته سوالونه کوي او په شرک مبتلا دي دا خو نه پوهېږي زمون خلک غټې ګیرې بې نامه پورې ادې په دې نه پوهېږي چې سوال د بل چا نه ښه نه دی مالک د خیر او شر خو خدای پاک دی قبر به عزت کې د هغه نه به عبرت هلې خو هغه نه به سوال نه کوي هغه ځان ته خیر نشي رسول تا ته به څه ضرور رسوي هم محتاجه دی جمدو ته بیا هغه شیطان هم هغه تقریر راسره کوي کاکاجي یوازې ته ښه سړی بل څوک به یې پرېږي که نه ته یې څه کوې ځان ته شر مه جوړوئ ولې به راته خلک شر جوړوي وی خلک به سره جګړه وکړي ولې به کوي وی اول خو در سره زه جګړه کوم چې لاندې باندې کبډي باندې شو دا پیر یې راوغورځو اوچت یې کړو دا شیطان پې د پاسه کېنه دا بوډا ورته د لاندې نه ګوري وی وروره ته ما پرېږده یو تپوس ته نه چې پرېښود وی کاکاجي ته وی وروره ته هغه بل ځنې سړی نه وی زه هغه یم که بیا بل ځل خو چې ما تا په لاس قسم دی که ستا خپو کې دم او ما اوچت کړو را خلاص مې کړې او دا ځل زما په خپو لاس کې دم نو او ته اوچت کم را خلاص کم دا ولې تم ډېره زمانه نه ده شوي او زم ډېره زمانه نه شو کمزوره شو بیا بل ځل د خدای دپاره روان وی نو قسم دی زه شیطان د جهان شیطانانو تا سره مقابله نشه کولی ځکه ستا زړه کې اخلاص دا ځل تا اخلاص نو د پیسو دپاره د منډې والی پیسې دې بندې شوې نو د خدای امداد در سره نو اخلاص قسم دې اخلاص کوئ وګورئ چې ستاسو ژوند کې څومره برکت راځي